صرف به پتا درود ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډېره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به ورته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي مې یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جي موږ ته وظیفه وښایي ښه وظیفه داسې وښایي چې دینداره شي نو اکثر وظیفه دته غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړه کړو دې پوله ګرځي نو زه ته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي خو زموږ دا خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان یې چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک په خاوره به یې چوپ کړي دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحالي چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې د کومه زه بیانوم دا صحیح حدیث کې راغلې ده پیغمبر صلی الله